أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة البقرة 201 اتیایم نمبر آیات. الله عز وجل فرمای فإن لم تفعلوا کونکو تاسو دا کار فأذنوا خبر شي بحرب من الله پجنگ د طرف د الله ورسوله او دا غد رسول د طرفه. وإن تبتم او کتاسو توبه ویسته فلکم نفس د پاره ستاسو رؤوس اموالکم سرونه د مالونو ستاسو دي لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ ولا تظلمون او په تاسو به ظلم نشي کېدی. دی آیات کریمه کې توبیخ د زورنه ده د سود په پرېښودلو باندې ډېر سخت وعید ذکر شوی دی چې تاسو سود پرېږدئ. فإن لم تفعلوا کچرې ونه کو تاسو دا کار یعنې دا سود هم پرې نه ښودو. فإن لم تفعلوا کتاسو نه کوئ ونه کو دا کار یعنې سود هم پرې نه ښودو نو فأذنوا اذن خبر ته وي نو غوږ کېږدئ خبر شئ په جنګ د طرفه د الله او د الله د رسول نه. غوږ کېږدئ خبر شئ پوه شئ په جنګ د طرفه د الله او د الله د رسول نه. په جنګ د طرفه د الله او د الله د رسول نه معنا ده الله عز وجل خپل پیغمبر ته حکم وکړي چې سودخورو سره جنګ وکړي. د الله او د رسول د طرفه د جنګ خبر او اعلان دی تاسو ته او دې کې ضمناً اشاره ده مسلمانانو ته او اسلامي حکومت ته چې تاسو له پکار ده چې د دې خلکو سره جنگ وکړي ځکه چې الله او رسول د هغې د جنگ خبر ورکوي او الله او رسول ورسره جنگ کوي نو ته د الله او د رسول نماینده مسلمان نو د سودخورو سره جنگ وکړي. یا دویم معنا د حرب دشمني ده نو خبر شي په دشمنۍ د طرفه د الله او د الله د رسول یعنې که سود هم پرې نه ښودو نو تاسو بیا د الله او د الله د رسول دشمنان یې. الله فرمایي فإن لم تفعلوا کچرې ونه کو تاسو دا کار یعنې سود هم پرې نه ښودو نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو پس خبر شئ په جنگ د طرفه د الله او د الله د رسول. وإن تبتم او کچرې تاسو توبه ویسته د سود نه سود هم پرېښودو مخکې م کړلي اوس هم توبه ویسته نو فلکم رؤوس اموالکم ستاسو دپاره سرونه د مالونو ستاسې دي سرونه د مالونو ستاسې دي. یعنې یو انسان توبه وباسي نو د هغې صورت داسې دی چې توبه د سود نه ویسته نو د مال حالت سم شو. اوس یو کس سودي معامله کړله په دې پوه نو یا قصدن یې کړله وروسته د الله په زړه کې تقوا او یره پیدا کړه او دی چې به زه دا سود پرېږدم توبه وباسم
نو که د چا نه سود معامله کړله او کس ورته معلوم وي چې ما ته دومره سود اخیستی نو هغه ته به واپس کړي او که هغه چا نه چې سود اخیستی خوړلی او هغه وفات شوی او معلوم وي ورته چې دومره مې د سود اخیستی نو د هغه دپاره یې صدقه کړي او که چېرته داسې حالت و چې د پته ورته نه و د سود کاروبار یې کوو خوړل دي سود یې خوړلی دی ختم شوی دی بیا څه نه کېږي بیا خو هغه ته توبې سره دغه معاف شو او بلکې علماو لیکلي چې دا د هر هغه مال چې په ظلم یا حرامه طریقه سره حاصل شوی نو د هغه ټولو باره کې هم دقه خبره ده څنګه چې د سودخور په باره کې چې سودخور توبه وباسي او د سود مال سړی ژوندی واپس کول ورته ممکن وي واپس کېدی شي واپس پې کړي او که مړي صدقه به کړي او که خوړلی نه وي ورسره نو بس بیا ختم توبه به وباسي دې وجې نه د سودخور په باره کې علماو لیکلي یو خو سود کوي او سود حلال ګڼي نو دا خو په دې سره مرتد کېږي او بیا د هغې د ارتداد مرتد چې کوم حکم دی د قتل نو دا د هغې حکم هم دی دویم نمبر داسې یو سودخور دی چې دا سود حرام ګڼي حلال یې نه ګڼي او دا سره د دې نه چې حرام یې ګڼي او بیا یې هم کوي او سود نه پرېږدي نو د دې داسې مثال دی لکه د باغیانو اسلامي حکومت ته چې څوک باغیان شي نو د هغې سره باقاعده جنګ کېدی شي لکه ابوبکر رضی الله عنه چې کومو خلکو د زکات نه انکار کړی مانعین زکات رسول الله د وفات نه وروسته زکات نه ورکړو نو ابوبکر رضی الله عنه ورسره د جنګ اعلان کړی نو دوی سره به هم جنګ کېدی شي اسلامي حکومت په ورسره جنګ کوي نو جنګ طریقه هم دقه ده چې د الله پیغمبر ژوندی نو پیغمبر به د هغوی خلاف اعلان جنګ کوي او که پیغمبر نه وي د هغې وارثان علما یعنې خلیفه موجود وي اسلامي حکومت موجود وي نو بیا هغه به د سودخور خلاف جنګ کوي عبدالله بن عباس رضی الله عنه نقل لي چې اول به د سودخور نه د توبې مطالبه وکړی شي توبه وباسه پوه به شي علما به پوه کړي چې دا سود دی ګناه ده شریعت کې الله حرام کړی دی توبې ویسته خو بیا صحیح خبره ده صحیح ده بس مسلمان دی او که توبې وینسته نو عبدالله ابن عباس چې 60 تی بیا ووهئ دا آیات دلیل دی چې څوک د یو شرعي حکم نه انکار کوي نو دا د ملت اسلامي نه خارجيږي په دې سره او دا داسې کافر دی لکه د ټول شریعت ته چې انکار کړی یو شرعي حکم نه انکار علماء لیکلي دي کې دې ته اشاره ده چې څوک همیشه سود کوي نو د هغې آخره خاتمه به خرابېږي د دې وجې سخت وعید دی د الله دو قسم خلکو خلاف د جنګ اعلان کړی دی یو د سودخورو خلاف اعلان جنګ کړی دی آیات کې ذکر شو فأذنوا بحرب من الله ورسوله او دویم حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الله عز وجل دې فرمایي حدیث قدسی دی من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب چې زما د دوست او ولی سره دښمنی وکړه نو بس زما د طرفه هغې ته خبر دی د جنګ اعلان دی د جنګ زه به ورسره جنګ کوم او زه دښمن یم بل یو حدیث کې دی چې څوک زما د ولی سره جنګ کوي فقد بارز الله بالمحاربه د الله ته جنګ ته راوتی دی د الله مقابلې ته راوتی الله ولی ته سویل او مقابلې ته راوتل دا د الله مقابلې ته راوتل یعنې الله به د هغه دپاره بدله اخلي نو دې کې ډېر سخت وعید دی سودخور او دغه رنګې د الله ولی هر مسلمان د الله ولی دی د هغې سره جنګ کول د هغې بدله الله اخلي د الله سره جنګ دی او د الله څخه څوک جنګ نشي کولی نو معنا د الله اولیاء د الله دوستان
هغې ته څه نه ویل پکار ځان ترې ساتل پکاري الله فرمایي فلکم وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم که تاسو توبه ویسته چې بیا دپاره به سود د نن بعد زه به سود نه کوم نو ستاسو دپاره به سرونو د مالونو ستاسو وي مثلا تا یو کس ته 10 لکه روپۍ ورکړلي او په هغې باندې کال بعد 1 لک سیوا کېږي 2 لکه سیوا کېږي او تا توبه ویسته او د سود نه دي براعت وکړو نو هغه اصل مال خو به درکوي 10 لکه هغه 1 لک 2 لکه سیوا به درکوي او خپل اصل مال چې ورته وایي هغه به درکوي خپل قرض به درکوي واپس دې وجې نه راځي لا تظلمون ولا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ ظلم کې معنا د نقصان هم د زیاتې هم ده نو معنا دا چې تاسو چې دی نو هغه زیاتې مه کوئ او د بل معنا ولا تظلمون تاسو سره به ظلم نه کړی کېږي معنا نقصان به نه درکړی کېږي په قرضدارو به هم ظلم نه کوي رأس المال نه زیاته مطالبه وکړي دا ظلم دی ظلم به نه کوئ چې 10 لکه دې ورکړلي او 20 لکه او 15 لکه دې غواړي دا مه کوه دا ظلم دی او په تاسو هم د هغوی د طرفه ظلم نشي کېدی کمې به نشي کېدی هغه به هم داسې نه وي چې هلکه په سود دې راکړی زه باندې ډېر ډېر په سود باندې خوړل دي او زه اوس دا 10 لکه دي دا هم نه درکوم داسې به هم نه کړي هغه رأس المال به ورته واپس کړي ټال مټول په هغې کې لیکي دواړو طرف ته الله عز وجل منع کړه چې زیاتې به نه کوئ ظلم به نه کوئ الله عز وجل فرمایي فإن لم تفعلوا او که ونکو تاسو دا کار چې سود هم پرې نه ښودو نو فأذنوا نو پس خبر شئ بحرب من الله په جنګ سره د طرفه د الله نه ورسوله او د طرفه د رسول د هغه نه وإن تبتم که چېرې تاسو توبه ویسته نو فلکم رؤوس اموالکم ستاسو دپاره سرونه د مالونو ستاسو دي لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ ولا تظلمون او نه به په تاسو باندې ظلم کېدی شي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين